نو چې کور ته راغلم په کور کې خو ذاتي خو کور د هغه وه هغه کې جوړوي چې نو موټر کور ټول بمبار سوي و. تصور وکړئ چې 100 کاله په یوه داسې کوچني کلي کې بند پاتې چې د دښمنانو لخوا محاصره شوی وي او ټولو خلکو ته د ګواښ په توګه کتل کیږي. سجاوند کلی د برکي برک ولسوالۍ لوګر ولایت یو داسې ځای چې د امریکا په مشرۍ د ناټو پوځونو لخوا د افغانستان د 100 کلنې ناقانونه جګړې پر مهال سخت وځپل شو. رحیم الله یې چې وویست په دا زخمو کې یې نه ده خاوره هغه یې ور واچول دغه دارو مالګه برچې یې کې تاولي. د وحشتونو جنایتونو او د ویجاړۍ لړۍ چې 2 لسیزې دوام وکړ د ملکي وګړو ژوند یې له سخت کړاو سره مخ کړ او تر اوسه یې تراخه یادونه د خلکو په ذهنونو کې ژوندي پاتې دي. لوګر ولایت برکي برک ولسوالۍ سجاوند کلی. زړې کوڅې، ویجاړ کورونه، سوري سوري نړېدلي دیوالونه او زړه بوږنوونکې چوپتیا د دې ټولو مخې ته یو عام کلیوال سړی ولاړ دی. سترګې د 100 کلن اشغال د ویر او ماتم پر غم نمجنې دي. غریو نیولی غږ یې ریږدي، سلګۍ یې اخلي، له سترګو راڅڅېدلې اوښکې له ځانه په راتاو کړي څادر پاکوي او د خپل زړه بوخڅه داسې خالي کوي. اوله چې دا واقعه وښه زه په ایران کې وم، په ایران کې مې کار کوو. بیا په سبا ته چې زنګ راغی چې داسې مشکل پېښ دي، ذاتي خو زنګ مې راوویل، زنګو خو یارې کار نه کوي. چې کور ته راورسېدم دلته را رئیس وم، خو خیر 2-3 شپې مې په لارې ووتې چې راورسېدم دلته کور ته. نو چې کور ته راغلم په کور کې خو ذاتي خو کور د هغه وه هغه کې جوړوي چې نو موټر کور ټول بمبار سوي و. داسې ګمنام غمونه او دردونه د زغم نه وي. صبر ته یې ډبرین زړونه او لوی حوصلې هم ماتیږي چې 19 نفره د شهیدانو کونډې او یتیمان در په غاړه شي او ته هره ورځ د هغوی په سترګو کې د پلار د راتګ نیمګړو او بایللو هیلو او امیدونو ته سترګې نشي غړولی. همدا د رحمت الله د ژوند تریخ حقیقت دی. یعنې هغه حالات د خدای په هیڅ چا هم نه راولي. دا ډېره سخته ده، داسې هم نه ده چې اسانه ده، ډېره سخته ورځ وه چې په کور کې نورې څوک هم نه وو. د مورګل د مور کور ټول له بینه تللی، ورونه پلار دا ټول شهیدان سوي وو. په کور کې یو زه وم، ټول یې ښځې او واړه ماشومان یتیمان راله غاړې وو، ټول راته وو. کوم 19 نفر په دا کور کې ماشومان او ښځې ټول راته وو. دا دردونه نه هیر شوي او نه به هیر شي، ځکه دا یوازې د تیر وخت کیسې نه دي. دا اوس هم د میندو، پلرونو او یتیمانو په سترګو کې د اوښکو په بڼه ژوندی دي. د یتیمانو په چوپتیا کې ساه اخلي او د قبرونو پر شناختو تازه لیکل شوی ژوندی تاریخ دی. راز محمد رحمت الله هغه کوچنی ورور دی چې له پیښې ژوندی وتلی. هغه وخت دی د 5 کالو و چې یرغلګرو یې سپینګیری پلار او 2 ورونه په بېرحمۍ شهیدان کړل، خو درد یې اوس هم په سترګو کې له ورایه ښکاري او د هغې چاپي کیسه داسې را اوروي. د شپې ډېر سخت حالات وو، زموږ منطقې ساحې ټولې وویشتلې، ډېر شهیدان اوسه، تقریبا 19 شهیدان اوسه او سهار څه 2 بندیانو دلته هغه یې راخوسې کړه. هغسې راخوسې سو. په دې حالت کې د ما ورور، 2 ورونه او یو پلار مې وایستل د باندې. موږ په هغه وخت کې واړه وو، ډېر واړه وو. کوم خلک چې بندیان وو هغه یې چې راخوشې کړه زموږ د سترګو په وړاندې. د ما پلار یې په لغته وواهه او پسې 2 ورونه مې چې وو هغه یې په دې اندازه باندې ووژل چې بیخي ډېر سخت حالات وو. او داسې اوس یې هسې کیسه وه چې ورونه مې یعنې په چاقوګانو باندې، په تفنګ باندې، یعنې حتی سرونه او مغزونه مو په لاسونو کې راټول کړل. دا د هغې چاپي ظلم او وحشت دی چې یرغلګرو د یو مسافر پر پلار او ورونو د ظلم انتها کړې وه. د خپل کور د دروازې په مخ کې موټر پسې تړلی او کش کړی و، تر هغې چې
له خپلو زامنو سره یو ځای د خپلو ماشومانو په مخ کې ژوند له لاسه ورکړ. له کور نه راکش کړی وان تر دې چې پورې دغه 2 نفره د 2 نفره تر اخره پورې هم په چاکوګانو ویلي وو، ورونه خو مې همالته جای په جای شهیدان کړي وو. د دروازې تر مخ دغه هغه یې څه راوستلي وو، د موږ پلار دلته هغه بیا ګیز له دیجې نه یوړ، دلته دیجې نه شهید یوړ، دغه دواړه په دغه یوه جای باندې وو. دا د سجاوند کلي یوازې د یوه کور د غم او بدبختۍ کیسه نه ده. دلته ډېرې کیسې تر خاور لاندې پټې دي. سهار 10 بجې د یرغلګرو له وحشت ډکه چاپه، بمبار او پلي ټوپک په لاس وحشي عسکر چې په هیڅ چا رحم نه کوي عام او بېګناه انسانان په مرمۍ ولي، دیوالونه او دروازې په بمونو الوزوي، د زخمیانو په زخمونو کې مالګې اچوي او په همدې زخمونو کې یې تیرې برچې هم تاووي. ړندې چاپې، یو کلی، څو کورونه او 19 شهیدان. دا ټول د سجاوند په خونړۍ ځمکه د همدې مستند لمنه پراخوي. دلته د 2 نورو هغو کسانو د درد کیسه اورو چې د یرغلګرو د ډیرو وهلو او ټکولو له کبله له خبرو کولو غورځېدلي، خو د شهید رحیم الله د زخمونو هغه سوي کریغې زړه بې واکه کوي چې د الله د نوم په اخیستو یې ساه ورکړه. ټول کورونه یې ولوځول، بمبار یې وکړ، پیاده م وه، څوک چې له کورو راواته هغه هم ویسته، دروازې یې الوځولې، شهیدان هم وسو. یو د ما خپل ورور و، هغه هم شهید سه، ګلا جان نومېده، یو سلام نومېده، هغه هم شهید سه، ما د تره زوی ده. دا 19 نفر یې ټول دلته شهیدان کړل. هغه واقعا هم درښیم، هغه د زخمي چې راووت دلته دغه کمپاله کې واچاوه، دغه کور ته یې یووړ، د رحیم الله د هغه زخمي چې څه بیا دارو کې ور واچول، دغه ترخه کې ور اچول، مالګه کې ور اچول، اسفالات چیغې ویلې، الله الله همداسې یې کوله. لکه په آخر شهید په همدغه زخمونه. سجاوند هغه کلی دی چې د دغو بېګناه خلکو ګلالی ماشومانو پکې لوبې کولې. د خوښۍ مسکای پر شونډو غوړېده، خنداو یې د کلي رنګ او روح بدل کړی و. خو اوس دا هر څه تر خاورو لاندې دي. دوی یوازې ژوند غوښت، خو بدمرغه جګړه یې تر دروازو ور ورسېده. یرغلګرو د سجاوند کلي یو بل اوسېدونکی خیال له کوم جرم او ګناه پرته له کوره راوویسته او د پیکا په مرمۍ یې 100 ډزه وویشت. ما هلته چې موږ د اکا زمنو یو خیال محمد نومېده، یو فضل رحمان، یو پلار و سلطان. دا یې راوویسته بېخوبې بعد. دا یو خیال یې داسې 100 ډزه د پیکا وویسته امریکایي. هغه دا خو یې واچو، فضل رحمان یې پورې وی، دا یې ویست، بل له پټه یې ور واچو. هغه یې پلار د لاس و پښې ورته ونیو، دا یې هم وویست. دا یې له دې ځایه چې وویستم، د خلکو ته د خلک ورته په زړه سو، دا یې هم ویست. د خلک ورته په زړه سو، خوښ یې کړ. دغه ځایه سلطان د خلکو ته یې وایي دا راواخلئ، دا یې په لاس کې جګ، په لاس کې جګ، د ولس خلک بیا امریکا ویست، وایي په مځکه یې واچو. بیا یو پټکه یې په پښه کې بند کړ، داسې یې راکش کړ په هغه کور ته. په هغه کور کې یې مالته په سبا ګیز باندې تر ګیزه یې ساتلی، ګیز چې دوی تللی شهید کړی. په هغه شپه 19 کسه دي د ولس، زموږ د ولس خلک یې وویستو. دا خیال محمد څه ده، 2 په دې کې، دا یې بیا کش کړ، داسې غوښې مکې ټولې ټیټې. بیا دوی لاړل، د ما کور زخمي و، یا مې شهید که نه خلک یې نه پرېښود، زه یې پرېښودم زخمیانو. بیا راغلم، دا څادر مې ورکړ، د دوی مور ته مې هم غږ وکړ، ورته یادګه نه شوی، دا پېژنې که نه؟ وایي و د ما زمن دي. ما خو ورته نه زدم، دا غوښې یوه ټولوله په څادر کې دننه مې وړه. 20 کاله پر دې خاوره د اشغال وحشت تیر شو، خو هغه دردونه، زخمونه، بدمرغۍ او کړاوونه چې له ځان پرېښودل لا هم د افغانانو له حافظې نه دي وتلي. په ایران کې د مسافرۍ شپې او ورځې سبا کولې، خو له دې خبر نه و چې یرغلګرو یې د ژوند رنګونه پیکه کړي دي. خو کله چې راستنېږي، لا یې په کور ستړیا دمه نه وي چې کوچنۍ لور یې د زوی له مرګه 15 میاشتې وروسته خبروي. زه نه وم په ایران کې وم، دا پسرلی شهید شوی د ثور په میاشت کې، او د ډروم عملیې له لاسه دا شهید شوی. د ده په سر ورڅخه څه یو بس د سر دلته لګېدلی و، دا د مارکونډۍ سره دلته کوزه ترې وتلې، مرمۍ
3 ګزه مرمۍ د اوس هم شته دې ته ایښې ده دا نسي په ولاړه وه په چاپډلې نه وه او دا یې په شهادت رسولی مو یو وړکی لور وه کېناستله چې خوشحال رسولای دا چی دی باید مرمۍ به لګېده دا دې پیسو شنید داسې هغه خبر شوی یم پر پیسو نیولي چېرته شهید شو بلکې لور مې وایي دا هلته مرمۍ کې ننوتلی وم په سهار کې ننوتلی وم یا خښه وه دا وایي په چاقو ترې ایسته کړه په چاقو یو بحث پرې کړی و چې کش کړی دلته به شهید زه پاس هغه نه خبر شوی یم نه وم خبر داسې قبر ته ورغلم قبر مې چې ولیده چې پاس هغه منله صالح شهید شوی په سجاوند کې د هرې ورځې کیسه د یرغلګرو د وحشت او ناورین له زړه بوږنونکو پیښو سره پیلېده. یو مازدیګر د هوان 6 مرمۍ راغلې او د نجیب الله د پلار د شهادت سبب شوې چې د لمانځه پر مهال په سترګو لګېدلی و او سترګې یې راوتلې وې. پاس هغه بیا بله واقعه وه 6 مرمۍ راغلې دغه کور باندې چپه وه دا دلته په دغو بامو باندې هوا نیسي په دغه بام چپه په هغه کې بیا پلار په شهادت ورسېد هغه مازدیګر لمانځه په جای ولاړ وو مور هم ولاړه وه پلار هم دواړه لمونځ کوو د پلار هم سترګې راوتې مرمۍ چې ولګېده په سترګو کې ولګېده سترګې چره مضغوط تللې ولګلم په مور هم اوس هم 3 جایه لاس ماته اوس هم پوځ ده. دا هغه خلک وو چې ژوند ته یې د امید سترګې غړولې، ماشومان، سپینږیري او هغه ځوانان چې د جګړې نوم یې هم نه پېژانده او د ټوپک ماشې ته یې ګوتې هم نه وې ورغلې. د قربانیانو د کورنۍ یو جنګ ځپلی افغان د اسلامي امارت په واکمنېدو خوښي څرګندوي او خپل د تیرو زخمونو درد داسې بیانوي. بیا جاز راغی له هغه نه وروسته چې جنګي تیاري راغلې هغه ګرځېدې دا فضا ټوله اشغال شوه په د سجاوند ټوله فضا اشغال شوه. بالاخره ډبډبنې راغلې هغه کېناستلې عسکر پیاده شول کورونو دا ورو شروع شو نو هر سړی چې دغه په دې کې اوس اوس زموږ کور ته به راځي زموږ کور ته به راځي دا ټول ولس خلک په همدې تشویش کې وو په دې د هر یو شپې چې د ښځې او نر ماشومان په دې تشویش کې اوس په موږ باندې به راز کېږي او دا هماغه سجاوند کلی دی چې د یرغلګرو د وحشت او بربریت په لمبو کې لوله شو. انسانان لا پرېږده چې حیواناتو هم په ویره کې د ژوند لپاره ساه اخیسته او هره شیبه د دې امکان و چې یوه بله چاپه یوه بله مرمۍ او هوایي بمبارۍ به د خلکو ژوند د مرګ میلمه کړي. خامه سړکونه، ژور پیچومي، نړېدلي خټین کورونه او دردمن بېګناه خلک اوس هم د امریکایي یرغلګرو د بېساري ظلم او وحشت مستند خبرې کوي. حق بیان د خپلې 30 کسیزې کورنۍ سره د ویرې او هیبت له کبله د خټین کور په خونو کې د یوه بل وحشت لیدونکی و. انداخت چې شروع شو تقریبا 2 واره جاز وکړل دا غټ جاز وکړل درباره یې څه نو موږ ټول فامیل چې په کور کې تقریبا 2 کسه به په دې کور کې ولو دغلته پلار مې مو دا کلا ډېره غټه کلا ده وروسته چې کله دوی دا کور ته راداخل سول دننه چې راغلل زه هلته د خپلو بچیانو سره ولمه نو دوی ډېر په سخت وحشت سره راغلل چې دلته ډېر ډزونه انداخ وکړو دا هلیکاپټر وکړو تایرو وکړ او دا ورونه د ګرنیټ یې ور واچول ګرنیټ انداز نارنجک یې ور واچول د راکټو ورونه یې وکړل دا ور یې ویسته. وحشي یرغلګرو په خوبولو ماشومانو پښې کېښود او حق بیان یې د کورنۍ په مخ کې له ګریوان راکش کړ. په وهلو او ټکولو یې د تکاوۍ په دروازه ورګزار کړ او لاندې یې تکاوۍ ته ور وغورځو. یرغلګر ورښکته شول. ګوري چې یو زخمي په تکاوۍ کې دی. د دوی په لیدو یې لاسونه پورته کړل. خو یرغلګرو د حق بیان پر اوږه د ایښي ټوپک میل ورسیخ کړ او شاجور یې پرې خالي کړ. دغه وره له لارې که دوی را داخل سول دا ورونه مات کړل دا دروازه خو وینئ تاسې که نه دا دروازه کې ډزونه وکړه دې خو ته کله داخل سول دننه په ډېر وحشت سره داخل سو هغه واړه هلکان ویده وو ما ورته ویل ګوره دا هلکان دي بچه ده دا دې زیرې پای که وایي نه نه د بچه په کیسه کې مه اوسه نوم دې شته زر جکس هله راوړ ما ورته زه خو سړی دننه د کور چښتن یم هغه هلکان بیخي د پښو لاندې کړل دوی وروسته یې ما ته خولۍ را په سر کړله بس چې خولۍ یې کله را په سر کړله ولچک یې را واچوله
اتې له غېږې نه راوایستم چې کله یې زه له غېږې نه راوایستلم د باندې دلته دا ماشومان همالته وله چې د باندې دلته راوایستلم خوله یې په سترګو راکش کړې وه زه یې په دجې باندې داسې وروویستلم په دغه تکاوي باندې ما ورته ویل ته داخل ته دې تکاوي ته غږ ورته وکړه دلته خلک دي په تکاوي کې ما ورته ویل دلته هېڅ څوک هم نشته په دې تکاوي کې دلته موږ خو دا مالته واښه کې اچولي دي تکاوي کې موږ په هغه وخت کې میږې درلود دوی ویل نه ته داخل ته ته یا یو ورته ویل بس د خولۍ ته ایسته کړې ده خولۍ ما ورته ښه خولۍ مې ایسته کړه زه لار ووینم په وری یې وروویستم چې کله زه غېږې ته ورغلم په لغته ور وویلم کاته یې ور واچولم چې خو نسته جګېدی لاس ولچک و وروسته یې ګام راپسې راواچوو بس اتې بېرته راجه کړلم دوی هم راپسې راکات شو اتې چې بیا یې وروسته چې غږ وکړ ما وایي غږ وکړه فارسي پښتو باندې ما ورته ویل څوک هم نسته هر څوک یې دلته راسئ نو دننه چې ورغله هلته یو نفر چې هغه جای هلته معلومیږي چې یو نفر په زخمي حالت کې ده هغه لاس داسې ورته ونیو دوی دا د ما په اوږو باندې ایښودي دا سپریک دا ټوپک یې دا د ما په اوږو باندې ایښي وله اتې په هغه باندې برید وکړ هغه نفر زخمي و نو هغه یې همالته شهید کړ په هغه کې هغه اثار خو هلته معلومیږي که نه حق بیان یې لاس تړلی او ټوک ټوک له ځانه سره روان کړ څو کوره وړاندې د مدرسې یو شهید شوی قاري په سرو وینو لړلی داسې حال کې په ځمکه پروت و چې قرآن کریم یې په جیب کې و هغې خوا ته چې لاړو هلته یو بل قاري و هغه د مدرسې شاګرد هغه په جیب کې دا قرآن شریف هم دلته دا جاز څه ویسته جاز 2 اتیا واره وکړله په دغه کې دا کور کې د دوی هغه حالات او د دوی کړنې او د دوی هغه وحشت چې دلته یې کړی د بیخي هغه بیخي د انسانیت او د بشر سره خو دغه بیخي مناسب نه دی ځکه چې ځان هم حقوق بشر باله بیا له غېږې نه بوتللم دوی ورته ویل دا پېژنې ما ورته نه دا نه پېژنم دا قاري دوی ویل دا انتحاري ده ما ورته انتحاري نه ده دا قرآن شریف یې په جیب کې ده د دې دا قرآن شریف یې راوکړي وایي ته داسې عاشق دی قرآن شریف یې ته هم ورسره کښېنوه بیا له هغې نه مینونه لاندې کړل له قاري نه او پر مې کاټ یې تاو کړل هغه شکه زه ځتي بیا دې خوا ته راغلم دلته ننایستم بیا یې ولم بیا هغه ته انفجار ورکړه هغه قاري ته ته انفجار ورکړه تقریبا قاري داسې ټوټې ټوټې سه بیچاره چې څو ورځې موږ دا غوښې راټولولې د بام او له دې ځایه شکه په دا ونو په دغو ځایو کې هغه بند ول دا د ده غوښې بیا مې غوښې مخکې دغه شهید پسې راټولې کړې مخ ته ځو د پیښو پاتې شوي انځورونه درښایو چې دلته څومره وحشت تیر شوی او د خلکو ژوند څنګه د لمبو په منځ کې وسوځېده نړېدلی کلی او وران شوي کورونه د یرغلګرو د وحشت او بربریت انځور په ډاګه کوي له لرګینې ماتې شوې دروازې تیریږو او د پیښې ځای ته د کامرې مخ راګرځوو دلته د یوې بلې چاپې او پیښې کیسه اورو هغه چاپه چې 4 بجې پیل شوه او مولوي محمد سلیم یې په خپله کرونده کې په شهادت ورسوو ما اوبه لګولې زموږ د استاد زوی د پېشمان د جومات چې و دا محمد سلیم نیم ده ته تللي نیم ما ته تللی ما هم لګولې اوبه ده هم لګولې نو داسې واده وه چې 4 بجې وي که څه باندې 4 بجې وي چې ډاز اوسې تیارې دا چې غلغلاش جوړه شوه چې موږ نه ویل بازار ولګېده بازار کې بېرته ګلزار خان راغله وایي نه مولوي محمد سلیم یې شهید کړ ډرم وویست چې ورغله غریب مثلا بار کړ هغه ته ډاکټر ته یو جان چې رسېدو غریب یې پور نه سو غریب پور پرې کړ نو ظلم خو تمام دنیا ته معلوم چې امریکا ظلم وکړ سجاوند د هغو پیښو ړندو چاپو او د یرغلګرو د وحشت داسې نښې نښانې په خپله غېږه کې ساتلي چې په لیدو او اورېدو یې د انسان د زړه ټکان درېږي همدلته د یو بل قرباني شوي شخص له اوښکو ډکې سترګې خپل هغه درد او د یرغلګرو وحشت بیانوي چې دا یې په سپیو داړلو او له شیبې یرغلګرو خوند اخیسته زه ما ته سپی راخوسي که دا سپی چې راخوسي که نو دغه ولچک وشکېدل البته ما به زور ویلی دا وشکېدل او ولچک نه خلاص نه شکېدل خو بس د الله پاک نصرت ورسره دا وشکېدل دغه یو لاس مې ورته خوشي سه نو دا ما چې چیغې ویلې نو خامخا د سپي خوړل خو طبعا دغه کو زور خو کنم نو ما به چې چیغې ویلې دا د امریکایي به ډېر داسې خوشحالي احساس یې کاوه چې د سپي برابر نه غوټه کړه دی به ډېر خوشحاله کېده حیران یو چې د سجاوند کوم درد ولیکو او کومه پیښه یې انځور کړو څومره چې تحقیق کوو هغومره نورې ناویلې مخ ته راځي په افغانانو د یرغلګرو ژوند او خوشحالي نه لورېده د اختر شپه د مسلمانانو خوشحالي خو په سجاوند یو بل غم یرغلګر
په هغو عامو افغانانو ډزې کوي چې د اختر سودا پسې ښار ته تللي وو او بیرته خپل کور ته ستنېدل. د بیګا ته د اختر شپه وله، نو مخکې دلته بازار نه و، بیا موږ تلو د برکي برک بازار ورته وایي، هغلته تللو د اختر دپاره مې بیګا ته سودا راوړله. چې کله امریکایان هلته ولې کمینې نیولی وو، نو بیا دوی ویل چې حتما د مجاهدین څوک دي راغله، د دې په موږ باندې یو دم ډزونه شروع کړل. بیا زه زخمي شولم، دلته په دې پښه باندې ولګېدم، دې خو دغه مرمۍ وتل تاته مې وښودله. او دغه ورور هم بیا ما ورته وویل منډه کوه لکه ته خو به پاتې سي، بدیدار څوک دي، څه رقم ته چل ده. بیا د مې ټسکېل هم راښکجه کړ، ما بیا ورته وویل منډه واخله ولکه ته خو به پاتې سي. نو دوی همداسې مرمۍ ویستې په موږ باندې. بیا زه داسې یو ځای ته صحنې ځای ته ورنغلو، زه تېدای چې کله تللی وو، یو ځای دلته لګېدلی وو، په دې سترګې کې دلته دغه ترې وتلې وه مرمۍ، یو ځای دلته لګېدلی وو، د څنګ کې مرمۍ ترې وتلې وه. او زه داسې یو قبر ته ورغړېدم، څنګ ته یو قبر و، دې ته لاړم. دوی موږ ته ځای نه ښوده چې مثلا دغه سړی دلته ده. بیا نو دلته یو ټکر کې شهیدان سوي وو، په هغه ورځ باندې خلکو دعا وکړه. موږ سپین ږیري مولوي صاحب پلار چې ودرېد، هغه ته چې زه خدای دې دا زړه بېغمه کړه نو چې پیدا سي. بیا نو همدا و چې هغه شهید هلکان پاڼې ټولوي، دغه د مني دپاره د شان ټولوي، بیا په دې د کورتۍ کې هغه وربند سوی و، پاڼې چې ټولوي د پلالکش رقم ته یو شی ده، نو هغه دی راجګ سوی و، په دغه کې داسې راختلی و. د دې خلکو چغې کړې وې دغه هلکانو چې دلته راځئ، هغه پروت سړی پروت په اوبو کې. د کور والا راغله، د خلک راغله چې ویې کته د دې تذکره دی راجګ له اوبو نه یې راښکلی و، دغلته ایښی و. بیا پسې دلته زنګ و، هغه مړي لا نه وو، شهیدان لا نه وو ښخ، شپږ نفره ټکر کې امریکایانو په هغه باندې ویلي وو، په جیپ موټر باندې، هغه هم شهیدان وو، هغه هم راوړي په دغه ورځ باندې. دوه ورونه، یو زخمی او بل شهید. له دې پیښې زخمی ژوند مومي، خو د شهید مړی تر 24 شپو د یرغلګرو لخوا لادرکه کېږي. مګر کله چې وموندل شي، نو د شهادت د کرامت نښې داسې څرګندېږي چې کله یې پرېمینځه، ورته ویل شهیده وروره لاس دې ایسته که خلاص که شهید. بیا دا لاس داسې دا ګوته یې هم ترې وښکله او ساعت یې هم ترې ایسته، بېرته یې دا لاس یوړ، دلته یې د خپل زخم باندې کېښود. نو چې کله یې خټې ترې پاکې کړلې، د ده له دې غوږ نه د وینو جریان شروع سو. زه ته یې ورته ویل تاسې مولوي صاحب دا جنازه کې ورته ویلې وایي تاسې راسئ، 3 ورځې په اوبو کې غوښه کېږدئ چې څه رقم ته بوی کوي، تاسې راسئ د ده غوښه وګورئ، د ده ښه سوتره ږیره نور هم غټه سوې وله او نوکان یې غټ سوي، نو روغ او جوړ، هېڅ مشکل هم نه و ورته پېښ سوي. کله چې تاسو دې سیمې ته سفر وکړئ، نو وبه ګورئ چې د ظلم او وحشت له کبله رامنځته شوې خاموشه فضا د انسانانو د بېګناهۍ په ساندو کې اوس هم ډوبه ده. انسان ته داسې احساس کیږي چې بېګناه د ژغورنې چغې وهي او یا مو ناڅاپه له لاسه نیسي. دا ټول داسې څه دي چې د انساني وجود حواس زیږه کوي. دا کورونه یوازې د خښتو ډبرې نه وې، دا د خلکو ژوند و. دلته د ماشومانو راتلونکی خوندي و، خو د یرغلګرو ړندې چاپې، بمونه او مرمۍ یوازې وسلې نه وې، بلکې دا د انسانیت پر وړاندې لوی جرم و. خو زموږ د کمرې سترګه یوازې پر درد نه درېږي. دلته نور ډېر څه شته چې نړۍ ته یې ور وښایو. هغه زموږ د ولس یووالی، زغم او خواخوږي ده. خلک یو بل ته لاس ورکوي، د یو بل تر څنګ ولاړ دي. د 20 کلن اشغال د ورانۍ له منځه یو ځل بیا د درېدو هڅې ښکاري. د اسلامي امارت په واکمنېدو سره د ولسي خلکو ژوند ډېر بدل شوی دی. خلک ژوند، کار او روزګار کوي، خپلې ځمکې اړوي، تخم پکې شیندي او ښې راتلونکې ته د هیلو غوټۍ سپړي. شکر الحمدلله، دلته امنیت ته، سهولت ته، امارت تر کومه ځایه پورې د دوی توان ده، خپله سایه یې زموږ سره کړې، خپل زموږ غږ یې اورېدلی ده. ډېر فرق لري، دومره فرق لري لکه مځکه او اسمان. ځکه هغه وخت کې چاپي وې، بمبارونه وو، واړه ماشومان، غټ، یا هم داسې په کراره شپه یې نه ده کړې. اوس الحمدلله ټول شپه هم ښه په کرار ده، ورځ هم په کرار ده، خاص مشکل نشته، مشکل نه لرو. چې څو امارات راغلی ده، امنیت انشاءالله الحمدلله بیخي ښه ده. خلک خپل چارې مخته ولي، امنیت ته خوشحاله یو ټول. تر چې امارت موږ ته ښه امنیت نیولی، په امنیت مو خوشحاله یو. مخکې ډېر تکلیفونه و، بمبارونه و راباندې، چې
دا واده به سو اسمان ته مکاته د الکون داسې دا نه و کې الکون دا به ټول تښتېده غره که مجاهدو که به نه وو دومره تکلیفونه په موږ مخکې تېر شوي اوس الحمدلله په موږ ارامي ده قراري ده امنیت ده له هر څه نه خوشحاله یو. افغانان درد او غم ته د تسلیمېدو قوم نه دی. همدا قوي عزم او سپېڅلې ارادې وې چې په سجاوند کې خلکو سر ټیټ نه کړ. د یرغلګرو د وحشت په مخ کې سپر شول او د اشغال پر وړاندې خپله مېړانه ثابته کړه. کله امریکایي اشغالګرو په افغانستان باندې حمله وکړله نو د جهاد یو له فرضیات نه دا ده چې په کوم هیواد باندې اشغالګر یهودیان حمله وکړي او هغه اشغال کړي نو جهاد په قوم باندې فرض عین ګرځي. نو موږ بالعموم د افغانستان مجاهدین د دوی په مقابل کې راپورته سو او خپل جهاد ته ادامه ورکړله. تاریخ دا ثابته کړې چې دا خاوره د بمونو په زور نه نیول کیږي او د ټوپک په زور نه تسلیمیږي، ځکه دا خاوره د ایمان، صبر او غیرت ویاړ له ځانه سره لري. مجاهدینو سره د الله پاک نصرت او کومک کو د موږ د ناچیز اصلحې د دوی په مقابل کې یې بم وي. نو دلته چې کله دوی چاپې شروع کړلې د دې چې مجاهدین دومره مورال قوي وو چې حتی په دغه چاپو کې زکویاک درشکه دا هم چلوله. دلته د ورځې چاپو کې هم جنګونه ورسره سوي دي. مجاهدینو په پوره مېړانه سره غاښ ماتونکی جواب ورکړی ده. ډېر اشغالګر یې دلته مردار کړي دي او ناامیده یې لېږلي دي. انشاءالله مجاهدین خو په پوره مېړانه باندې بس د جهاد ته ادامه ورکوله او په دومره کلک مورال باندې چې د دښمن هغه تقریبا د دې به څلور رقمه تیارې ګرځېدې او ټانګونه به یې وو. دغو ټولو سره په پوره مېړانه باندې د هېڅ شي د دوی احساس د خطر نه کوو او دوی به د دغو کفارو سره جنګېدل او دوی ته به یې تلفات هم اړول، له دوی شکایت او غنیمت هم نیول او بېرته به راتله خپلو سنګرو ته. دا یوازې د سجاوند کیسه نه ده، بلکې په 20 کاله اشغال کې د افغانستان لویشت خاوره، کلي او کورونه د یرغلګرو د ظلم او وحشت ژوندۍ کیسې بیانوي. خو تر کومه به عام خلک قرباني کیږي؟ تر کومه به ماشومان د جګړې بیه پرې کوي؟ دا مستند د غچ لپاره نه دی، دا د یاد لپاره دی، څو تاریخ هیڅ کله هیر نه کړي چې په سجاوند کې پر بې ګناه خلکو څه تیر شول.